اوس خو کونړ نه راغلو چې جبل اعلی ته ورسېږو بیا موږ افغانستان ته ځو. بیا افغانستان ته؟ هو که نه خپل افغانستان ته ځو. موږ ډېر وخت اوسو چې موږ راغلو، نور تاسو سره موږ نه پاتې کېږو. هلته هر شیان پاتې دي د موږ. څه شی پاتې دي؟ څه شی پاتې دي؟ د موږ شیان پاتې دي. ورته ما چرګانې مې بیولې وې، تذکرې مې ورته جوړولې. و که نه اوس یې مکتب کې اچوو که نه. سړي ولې زړلې؟ هغه یو سړي واده غوښتلو. چا نه یې غوښته، خو ویل د ما د مور و پلار نشته، دا چین نه راغلی و. ولې چین کې د خلکو مور و پلار نی؟ نه خو د افغانستان نه و که نه د موږ مور و پلار یې هلته نه و. څرنګه سړی و؟ ولې داسې ډنګر سړی و او داسې چیت و بېرته جوړ و. درنو ملګرو دا وګورئ، دا ښایستونه وګورئ، دا نظارې وګورئ زموږ د جنتي وطن او د دغه ښایسته وطن د افغانستان یو بله ګلورینه ساحه دا د کونړ نه چې لږ راتېر شوې زیړي بابا ورته وایي. ارمان مې ډېر پوره څه دلته خوشحاله سوم. او کوم ارمان دې پاتې دی؟ هسې په خره سپور سم. ولې؟ خو دا مې ارمان دغه زړه کې که نه. دا دې ته دعاګانې کوي؟ دا خو قبرونه دي که نه. قبرونه اوس غټ غټ جوړ شوي. ښه څنګه دعا دې وکړه؟ ته اوس وکړه. ماله خدای دې مړي او شهیدان بخي، الله دې هره ټوکه په جنت کې واچوي. ښه ښه نه قبرونه او معمق ورته وایي. دا چیه ده دا؟ دا شترنګ ده که نه. د څه شي شترنګ دی؟ د پول. د پول شترنګ دی؟ دا پول داسې تاویږي؟ او د ستاسو دا اوبه بندېږي نو او بیا دې خوا شروع تا د چا ویلې؟ نامراد. نامراد ویلې؟ هو که نه. ښه زه خو واده کوم، خو زه صبر کومه که نه. هغه بل چینجي غوندې سړي خو زړلې که نه. و غټ سړی و او زړلې او اوښکې نه وي. اوښکې نه وي؟ دغه یو ټکي تا ښه زده کړی دی، وایي اوښکې نه وي. هغه خو اوبو کې ولوېده، چیغې یې کړې او مړ سو. چیغې کړې او مړ سو. دا بل دې اوس واخیسته؟ هو دا خو هغه راکړه که نه. دا اوس مړ نه کې ګوره، دې ته ډېر پام کوه. د بڼکو شی دی ته هغه واخله. هغه ما سره د جیب کې مې دی. ښه ما څښلې بیا د ما په اوږو ټومبلی لکه لونګ. چا تاسې ته یې کړی؟ موږ افغانستان ته خو یې نه ده کړی که. دا ستا افغانستان دی؟ دا د موږ نه ده. دا د چا دی؟ دا د تاسې افغانستان ده. دا د موږ نه ده. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. زه مهراب ګل مخلص، زما خوږ ملګری نواب خان اکاخیل. څه ګورې؟ سړک ګورې؟ دا سړک به دې مینهوالو ته مه ښیو که نه چې کوم ځای کې روان یو. درنو ملګرو د کونړ نه روان یو جلال آباد ته، او په نواب خان مې د کونړ چکر ووالو، د نورګل، همدارنګه د خیوې ولسوالۍ، د خاص کونړ ځینې ځایونه مې پرې وکتل. ډېر زیات خوشحاله دی. نواب خانه څنګه یې؟ شکر د خدای فضل ته. زه خوشحاله سوم. ښه څومره خوشحاله شولې؟ ډېر که لږ؟ ته خو نه خوشحاله سوم لکه دغه جیواغه موټر. دغه جواب. ښه تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه مخلص صاحب. کور ودان د نواب خان د چرګ عکس در باندې وګورم، هغې هم دغه دی. ما ته ورور راولېږله. بیا وایي یو چرګه دې مړه شوې ده؟ نه ده مړه سوې، هغه وایي چې داسې کېږي ساتمه. نه ګپ لګې مړه شوې ده. نه ده مړه سوې. نواب خان یو خبره درته کوم. تا خو کونړ هم ولیده. کونړ یعنې دا افغانستان دې هم ولیده، او زموږ جبلات افغانستان دې ولیده، او کابل دې هم لیدلی دی. ټولو کې کوم یو ډېر ښایسته ولایت دی؟ کوم یو ښایسته افغانستان دی؟ زموږ ښایسته دی. دا وګوره، دا اوس خلکو ته هم ښیمه. ښه اوس ګوره، ښه زموږ مینهوالو ته ښیمه. درنو ملګرو دا ساحه وګورئ، دا ښایستونه وګورئ، دا منظرې وګورئ. دا بیا هم وایي چې نه زموږ افغانستان ښایسته دی. هغه هم ښایسته دی، خو دا هم ښایسته دی. ته دا وګوره. بیا زموږ چرګې هم ته وروښیه. دا وګوره څومره ښایسته ځای دی. هغه کبابي هم ده. کوم کبابي؟ پلن. هغه نه دی. دا چې وایي که نه را خپرونه کې ما ته چې ما یو چرګ دا غوندې ده، هغه کوم یو ده دیو کې؟ کوم یو ده دیو کې؟ هغه سره. سره ده؟ دا خو تور دی که نه؟ هغه سره ده که نه، خو بڼکې یې تورې دي. بڼکې یې تورې دي. کمیس یې سور ده. کمیس یې سور ده؟ بڼکې یې تورې دي د سر. نواب خانه یو خبره ته بله کوم چاته یې وایه مه ښه. بله ورځ چې راغلې بل افغانستان ته دې بیایم، لغمان شریف ته. صحیح ده.
چاته وایم ما لغمان شریف کوم هلته ده پغمان شریف نه لغمان شریف لغمان شریف کوم هلته ده هلته بل افغانستان دی نو دا څونه ډېر افغانستانان دي ها کنه او بله خبره دا چې راشد بیا سلامونه ورته رالیږي وعلیکم سلام راشد تاسو راشد خوشحالېږي دوی خو ما دعا ورته وکړلې او ټول هغه تور شیان یې اوټ کړي وو ټول یې اوټ کړي وو او یو دانه غټه کوزړۍ هم بیا ترې راوړله ښه درنو ملګرو مبارک دي چې ټول میولانانو د افغانستان د خلګانو ډېره مننه درنو ملګرو افغانستان چې زیمبابوې ته په 3 شلوریزه سیالۍ کې 1-2 ماتې ورکړله نو هماغه کپ یادوي چې کله یې دا راوړو نو هغه ته ډېر خوشحاله کوزه نه و هغه کپ و جام کپ نه و کوزه درنو ملګرو دا ساحه وګورئ دا ښایستونه وګورئ دا نظارې وګورئ څومره ښایسته وطن دی زموږ سپین مې ونه لید خړ ول خلک یې خړ ول ولې خړ ول هغه څومره ښایسته ځوانان ول دا غسي تا دا هغه ونه لید یخني خړه ها ساحینو هو سپین جماعت کني خلکو یې خړ کړو دا ډېر ښایسته ځوانان دي یو سړي ولې زړلې هغه یو سړي واده غوښتلو چا نه غوښتا خو د ما د مور پلار نسته دا چین نه راغلی و ولې چین کې د خلکو مور پلار نی نه خو د افغانستان نه و که نه د من مور پلار یې هلته نه و ولې داسې ډنګر سړی و او داسې چیتو او بېرته جوړ و چیتو او بېرته جوړ و دا څنګه سړی و دا همغسې و که نه په کټ کې څه ناست زړلې او اوښې یې نه وي اوښې نه درنو ملګرو اوښې ګوره اوښکو ته وایي ښه درنو ملګرو دا وګورئ دا ښایستونه وګورئ دا نظارې وګورئ زموږ د جنتي وطن او د دغه ښایسته وطن د افغانستان یو بله ګلورینه ساحه دا د کونړ نه چې لږ راتېر شوې زیړي بابا ورته وایي زیړي بابا دی او دا یې هوټلونه دي ډېر ښایسته او ګل ځای دی نو نواب خان چې پکې ګرځي خود به ګل ځای که نه نواب خانه څومره ښایسته ځای دی ته دا وګوره ډېر ښایسته ځای ده دلته یو بابا و زیړي نیولی و نه ولې خو ته وایې د زیړي بابا زیړګل ماما و ما څکلې زیړي نیولی و نه نه زه یې نه پېژنم خو شاید چې د هغه نوم به زیړګل او زیړي بابا یې باندې مشهور دی که نه نو دا ساحه اوس هم دلته ستا ارمان مې ډېر پوره څه دلته خوشحاله سوم او کوم ارمان دې پاتې دی هسې په خره سپور سمه ولې خو دا مې ارمان دغه زړه کې که نه میاخیل صاحب ستا ارمان د دې هم دی موږ دواړو ته د خر خم کوه خاره مه ځې ته هم په خره سپرېږې زه هم سپرېږم ښه نواب خانه خر دې کله لیدلی دی ولې مې نه دی لیدلی نو ورباندې سور شه که نه بیا د پاسه پې کښېنه په غلطو مې وهي په لغتو ښه صحیح ده ښه نواب خانه نو خر چې دې ولیدو که نه دستي بس ځان ورسوه پاس سر ته یې خېجه پې سورېږه زینې نه دي ورته ایښې هلته لاندې ځایي که نه خپک ده ورخېجه زینې سوا بیا ورختمه خو زینې نسته نو ته چې خر وینې نو څنګه پې خېجې بیا نه پې خېځمه څنګه څو مې زینې ورته نه ایښي یا یوې غټې غونډۍ څنګ کې ونه دروم خر چې غټې غونډۍ خوا کې ودرې بیا څنګه خېج بیا له پاسه پښه پې وراړومه ښه بیا خو ډېرې تېزې منډې وهي که نه خو زه هم منډې ورسره وهم بیا نه ته چې منډې وهې نو ته څنګه بیا د هغه د پاسه کښېنې بیا خو منډه نه شي وهلی ته څوک ته نسې خطا مې کېښې دوړو کې ښه نواب خانه دغه ساحه څنګه ده ښایسته ده ډېره خوندوره ساحه ده ډېره ښه ساحه لږه که ډېره ډېر خو نه لکه د ما چرګوړي دومره ښایسته دي ښه او همغه نیم دانه دي خو همغه غوندې ښایسته دي آفرین خو هګۍ دي که نه 450 نه 20 خو څو ورځم 450 شپېته کېږي 450 شپېته کېږي او هغه د خوا بچې هغه خو به دقو نه ایسي له ما بنغټي ده 4 کلن او زه یې 9 کلن له ما غټ خو هغه زیات شو که نه هغه خو 3 کلن و مخکې نه هغه 4 کلن و زه 9 کلن ماما چیلې 3 کاله ترې غټ یم بل افغانستان ته راغلو وګوره دا ساحه وګوره ښه بل افغانستان وګوره دا څنګه افغانستان هو که نه له ونو نه یې تولنګونه جوړ کړي د ونو نه یې تولنګونه جوړ کړي دي دا خو ډېر ښایسته وطن دی ډېر جنتي وطن دی او دا څومره ښایسته رڼې اوبه دي ته وګوره خلک مونځونه کوي اودسونه کوي دلته خو موږ غوندې به سپین جومات کې کړي وو سپین جومات کې هم کوي دلته هم کوي خلک
دلته هغه ځای دی چې جاپاني هغه نو دیج نه شروع کړی و هغه ځای دا ځای خلکو ته ښایو کته کېږو پل چې جاپان دغه ځای دی دا دیج نه هغه ځي ورځو که نه سیده ځو خوښ هم دی تاسې ښه نو دا ځای صرف وګوره دا ځای ته ښیمه دستي ځو 2 دقیقو کې صحیح دی صرف تا ته دا ځای ښیمه ته راځه زبیر خانه تاسې راکته شي دستي ښه ټول 5 دقیقې نه تېرو دلته صحیح دی نواب خان ارمان لري چې دا ځای وګوري هغه ناکامرا نو ډاکټر ناکامرا دا هغه جوړ کړي دي هغه ځای نه او هغه جوړ کړي دي ښه درنو ملګرو تاسې راځئ دا ځای هم در باندې ګورم دا د ډاکټر ناکامرا هغه هڅې دي هغه خدمتونه دي چې په افغانستان کې کړي دي او دغه ولې تیره کړې ده او سربند دغه دی دا سربند دغه دی دغه ځینه دا وله تیریږي ان د بېسودو ځینې ساحې خړوبې کړي دي او په خیول ولسوالۍ کې چې کوم ګمبیري ډاګ دی هغه خو یې ټول خړوب کړی دی ډېر ښایسته او ټولو ته اوبه رسولي دي هغه ځوانان وګورئ تاسې مصروفه دي خپل عکسونه وباسي او مصطفی میاخیل وګورئ میاخیل صاحب ستړی مه شي زبیر انتظار تاسې عکسونو ته راغلي یاست راځئ چې نواب خان بیا رانه ځي یو خوا ته راځه دا ونیسه چې نواب خان سره 2 خبرې کومه نواب خانو ته راشه که نه چېرته یې دا نامراد داسې ښه ځایونه جوړ کړي دي کوم هلته داسې ښه ځایونه دا یې نه ده دا یې څه شی دی دا دا شترنګ ده که نه د څه شي سټرنګ دی د پول د پول سټرنګ دی دا پول داسې تاویږي او د ستاسو دا اوبه بندېږي نو او بیا دې خوا تا د چا وویلې نامراد نامراد ویلې او که نه ښه نو دا وایي د جاپان د اړخه یو خبره ته وکړم ښه میاخیل صاحب ته داسې واوړه ته داسې واوړه ښه راځي بیا صحیح دی نو هلته اوس وګوره که نه هغه څوک دی هغه زاخیل صاحب میاخیل صاحب ستا انډیوال دی او که نه هغه د موږ ویډیو ډکوي ستا د چرګلو انډیوال مې ولال مې ډکن د ویډیو ډکوي دا کوم ځای دی دا هغه مغه ده که نه هغه تاسې ما ته ویلې د کونړ ورور د نامراد څه جوړ کړی نامراد چې جوړ کړی دی درنو ملګرو دغه وله داسې وړه وله نه ده زرګونه جریبه ځمکه د دغه ولې نه مستفید کېږي او د افغانستان ولس ته یې ګټه رسېږي پورې ودان د هر چا چې په دغه برخه کې خدمت کړی دی چا چې خدمت کړی و نه دلته دا دروازې دي دروازې دي که نه دلته به دروازې نه وي دا سیده دي ما چېرته لاړې بیا زه دغو ته راغلم دا چی دي ده ویلې وایي دلته چی دي ما یک دلته دی او تاسې هلته لګیاست دلته راشه خبره درته کوم دلته ودرېږه خبره درته کوم تا ته څه کوه ده ویلې اوبو ته وګوره ولې ورته یې وګورم زه ماشوم یم چې اوبو ته وګورم اوس یې غورځولم پکې چېرته یې غورځولې اوبو ته یې غورځولې ښه دا څه شی وایي دا دا وایي چې دا کاکا نامراد جوړ کړي کاکا نامراد ښه کاکا نامراد جوړ کړي ښایسته نوم خو دې ورته ایښی دی کور یې ودان ډېر ښه ځای جوړ کړی مړ شو ولې مړ مړ شو یو دم ټوخي شربت یې ښکلی و نه بم پې والوتو هغه ایسته مړ شو ستا موبایل ولې مړ شو هغه خو اوبو کې ولوېده چیغې یې کړې او مړ شو چیغې کړې او مړ شو دا بل دې اوس واخیسته هو دا خو هغه راکړه که نه دا اوس مړ نه کې ګوره دې ته ډېر پام کوه دا ما ته هغه راکړه پردیس پردیس در کړی هغه پرېږده چې دا درنه اوس مړ نه شي نه دا نه مړ کېږي انشاءالله دا ساتمه دا د ما هو که نه دا نه ورته کومه څه شی وایي راځئ که نه راځه نواب خانه او موږ هم ورو جلال آباد ته ځو نو هو اوس خو کونړ نه راغلو چې جبل اعلی ته ورسېږو بیا موږ افغانستان ته ځو بیا افغانستان ته هو که نه خپل افغانستان ته ځو موږ ډېر وخت اوسو چې موږ راغلو نور تاسې سره موږ نه پاتې کېږو هلته هر شیان پاتې دي د موږ څه شی پاتې دي څه شی پاتې دي د موږ شیان پاتې دي دا وایي څه شی پاتې دي زه نامراد څه کومه چې د تاسې ما نامراد ته راځي د بڼکو شی دی ته څه هغه واخله خو ما سره د جیب کې مې دی ښه ما څښلی بیا د ما په اوږو ټومبلی لکه لونګ چا تاسې ته یې کړی موږ افغانستان ته خو یې نه ده کړی که دا ستا افغانستان دی دا د موږ نه ده دا د چا دی دا د تاسې افغانستان ده دا د موږ نه ده
راځه موټر ته وخېژه بولې کوم موټر ته وخېږم اول تاسې وخېږئ داسې نشي چې موټر خپله منډې کړي راځه 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 راوړه دا کیمره ماته راکړه ته راځئ نو چې ځو دا وګورئ درنو ملګرو دا وګورئ دا د ډاکټر ناکامره د خدمتونو یو بیلګه ده چې تاسې یې ګورئ او هغه څه شو میاخیل صاحب میاخیل صاحب هلته دی اوس به راځي د خیره سره زه هغه به هم راشي نو نواب خانه نو غوسه کېږه مه که نه سته ولې نه غوسه کېږم 100% غوسه کېږم ولې غوسه کېږي موږ خپل کور ته ځو خپل کور ته دې اوس بیا مې دا د موټر مې ته سټارټ کړو که نه دا وګوره روان تاسې موږ په خوراکو باندې مړه کړلو ولې هو که نه ما خو در باندې څه نه دي خوړلي خړې شودې را باندې وشکې وای دا شودې او ولې سمبوسې سمبوسې او بیا ډوکو غوښه نه دا شیان مې در باندې وخوړل ته لا خفه یې دا خو هغه را باندې وخوړل که نه چا دغه سړي نوم چې دا شاته زبیر نه دي خوړلي در باندې ما در باندې وخوړل که ما نه وی غوښته ته به دلته چا راوستلې ځه زه هېڅ هم د ماما زوی مې ماما زوی دې نه راوستې ما راغوښتې سمبوسې وایو موږ پیرکي ورته وایو آفرین عزیز استاد ته وګوره عزیز استاد څنګه یې السلام علیکم جوړې شکر دی الحمدلله نواب خان سره دې سات تیر دی که نه دی ښه صحیح ساعت مې تېر دی دا بل هم دلته ولاړ دی دا ګوره راځه او شامودینه دې بل ته وګورئ ښه نو نواب خانه دا وګوره ښایسته وطن دی مخکې وګوره غوسه کېږه ما ښایسته څه کوې تا درته شامودین ویلې ولې نه وې چې څه دی ورته ویلې ده درته ویلې ما ورته ویلې اوسې پټ پټ ورته غږېږم شامودین یې ویلې ښه شامودین نه دی دا نه نوم یې چی دی ګلبدین مصطفی میاخی آفرین آفرین دلته یو چی در باندې ګورم ښه بیا ما ته ووایه چې دا چی دی صحیح دی زه اوس درته یو چی ښیم دا بیا راته وښیه چې دا چی دی ښه عزیز هلته لږ شانې قلار شه چې نواب خان ته وښیي چې دا یې پېژني که یې نه پېژني صحیح دی نو صرف ویې ګوره چې دا چی دی ښه دا چی دی اوس ګوره ورته ته عزیزه لږ شانې شته کته کړه چې دا ملګري موږ ګوري نواب خانه دا ګوري دا چی دی دا د تیلو ټانکر تیلو ټانکر چېرته دی وینې بوشکې بار کړي دي ښه هو کنه ښه نواب خان هلته وګوره دا څومره ښایسته وطن دی جنتي وطن دی ته وګوره خوند به ترېنه واخلې دې موسم نه او د دې جنتي هوا نه نواب خان دلته هم ښکاري هلته وګورئ هو کنه کومه ته ښکاري میولانانو ته میولانانو ته ښکاري دا څومره غټه کیمره مې درته لګولې کیمره پېژنې ولې نه پېژنم کومه ده پاکستانانو غټې کوټې ته کامره وي نه دا زما لاس کې چې ده اوس یې تا عکاسي پې کومه دې ته فلم بوک زده کړه فلم بوکس دې ته نه وایي دې ته چې وایي دې ته کامره وایي نه وایي دې ته فلم بوکس وایي ښه ښه اوس ته ډېر خوشحاله یې که لږ چې خپل افغانستان ته روان یې زه ډېر خوشحاله یم افغانستان ته هم یم خوشحاله چرګو ته خوشحاله چرګو ته خوشحاله یې ښه او رښتیا مور خو دې هم نه ده لیدلې که نه اوسه پورې ډېر وخت شو هغې پسې هم خفه یم 15 شپې شولې ډېر خفه شوی زه ورسم شیرینک رابانې چیندي دا څه وی دا څه وی خو تېزو یم که زه خو یم که نه ښه شیرینک هم در باندې چیندي او هغه دې دا سن مې نواب خان یو خبره بله راته وکړه که نه ته چې لاړې اوس مثلا ابا دې پوښتنه درنه کړې چې ته چېرته تللی وې ته ورته بیا چې وې چې چېرته ومه ورته یم چرګانې مې بیولې وې تذکیرې مې ورته جوړولې و که نه اوس یې مکتب کې اچوو که نه ته خو دروغ وایې ورته دروغ مه وایه که نه څوک دروغ وایي همدا ته چا ته دروغ وایي تا تذکیرې جوړولې که کونړ ته خیوي ته راغلی وې ما خو مې نه ویني که نه چې دی جبلات ته تللی لمبوس کې دې ویني ابا مې فلم بوکس نه لري ولې نه لري نه لري ګوره هغه دې ګوري د لاغا کاخیل نه پوښتنه وکړئ ښه دا اکاخیل تخلص دې خپله غوره کړی دی که نه بل چا درته ایښی دی نواب خان اکاخیل موږ خو یي که نه اکاخیل نو تا چې خو هغه هستئ که نه اکاخیل کې بیا بل قوم هستئ خو لکه اصلي خو اکاخیل یې که نه خو د موږ په ښیو کې فرق ده هغه کې د تا څه کار ده موږ سره او رښتیا هغې کې زما کار نشته تا چې خو رښتیا بل قوم هم لرئ ډېر غټ قوم دی که نه ښه نواب خانه او ته څنګه یې شکر ده ښه ښه یې
ښه رښتیا بچیان دې څنګه دي د چی شي بچا ستا بچیان کوم دي د ما بچا کېږي به که نه ولې واده نه کوې که واده کوم ښه اوسه پورې دې نه دی کړی نه کنه واده مې کشکې کړی وای بیا به زه خو واده کوم خو زه صبر کومه کنه څونه صبر هغه بل چینجي غوندې سړي خو زړلې کنه و غټ سړی و او زړلې او اوښکې یې نه وې اوښکې نه وي دغه یو ټکي تا ښه زده کړی دی وایي اوښکې نه وي ولې اوښکې نه وي هغه اوښکې هم بهېدلې خو تا نه لیدل خلک څه وایي کله پټه سي ښکاره او کله وکړي اشاره اوه. د کله خندلې او کله یې زړلې دا څه وی هو که. او تا ورته څه نه ویلې نه زه ورته حیران وم تا یو خبره ورته ډېره ښه وکړه نواب خانه چې مې؟ تا ورته ویلې چې ستا خو لاسونه هم جوړ دي ستا خپې هم جوړې دي ولې زاړې کار وکړه که نه هو کنه او چرګې وساته چرګې وساته هو نو چرګې چې وساته اوس به یې د دم شلاګۍ وي نه هغه وایي چې تا چېرته واده پکې وکړو چې زه به یې خو د وکړم ما خو دا د نږدې ده کنه کله دی 3 کاله 3 کاله او دوه هغه- نور او یو بل ښه او هغه تا نه وروسته هغه تا نه مخکې واده کوي وبیا ګورې ته به د هغه نه وروسته واده کوې نیکي هغه ته هېڅ وږم نه ورکوي ولې نه هغه ورکوي؟ چینجي غونډه سړی و ته څنګه او سړی یې؟ کنه. زه خو ښه سړی یم شهزاده یې نه شادګل نه یم شهزاده او شهزاده یم شهزاده یې او. ښه بیا نواب خان نه یې نو نه شهزاده م یم او نواب خان یم نه یو نوم به نواب کېږي. خان یم نواب خان یې او نو ته خو به نواب هم یې نو بیا پیسو نواب یم ولې ښه ښایسته پیسې هم لري کومه ځه، دي پیسې؟ جب دې ما ته راکړه ځکه نه یې لري ځه جیبونه مې دواړه واخله خو موبایل وانخلې موبایل نه اخلم هلته اوکې. پیسې چې دي نسته پیسې نسته ولې نسته دی نسته. چرګو هګۍ چې دې خرڅې کړي پیسې دې څه کړلې خو مې هلته کور کې ایښي دي بوسو کې مې منډلي ولې دې نه راوړل ځان سره خو بیا هلته خلک رانه پټوي که پټۍ یې در نه او خلک وایي کابل کې د جوب قیچي کوي خلک ولې وایي قیچي کوي او پیسې درنه اوس خو ډېر ښایسته دولت دی اوس هېڅ شي همداسې او نشي کنه کولی ډېر ښه دولت راغلی او زه ډېر خوشحاله یم مخکې به مې ډېرې چرګې ورکېدې اوس یې هم نه ورکېږي نور کېږي او غلې ټول پسې اخیستي چا پسې اخیستې پوه شوې او کنه چا دغه دولت دغه دولت پسې اخیستې دي او. مخکې به خلکو نه موبایلونه هم هر تښتول شی به یې تښتول او بالکل بالکل اوس دا شی نشته د افغانستان نه کې نه شکر ده او بل ټول افغانستان کې چې ګرځې تا د څوک سوی هم نه که نه 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 وای او خجال مخکې بس د شپې تل د ما ورونه تله غلو به پیسې ته اخیستې او په سوباړو به یې م وهل ښه اوس دا خبرې نشته نه چې بل افغانستان ته هم لاړ شي بل افغانستان ته م واوړې ها. نواب خان همدې دا تر اوسه موبایل نه اخیستلو ښه و کنه ما موبایل نه اخیسته مالیسې کوم چې دلته پیسې پې ورکړم او هلته غل مې لاس را باندې تاو کړي او واخلي اوس یې نسي اخیستی اوس د غله لاس آزاد دی ولې لاس یې چې آزاد وي بیا دې ګیرې او درنې نه اخلي مې که نه؟ سګیر کولی اوس مولوي صاحبان راغلي دي او ستا ماشاءالله. مولوي صاحب ته څه ویلې وایي چې موبایل کې دې چی واچوه موبایل کې وای هغه واچوه نعتونه واچوه ښه. چې جنتي سي ښه تلاوتونه واچوه نعتونه واچوه تقریرونه نعتونه نه قرآن شریف تلاوت درته یاد هغه مکه کنه هغه ورته اچې او خود مکه اچو آفرین هغه هم واچوه بل هغه واچوه دا څه نوم دی تقریرونه واچوه د ښه عالمانو اوره ښه او بیا چې ښه خبرې پکې کوله هغه ماته هم کوه او بیا مې چې زده کړې بیا زه سره راځم ولې دعاګانې چشته کې ما قبرو ته یې کړم کومه دي قبرونه هغه یې نه سپین سپین دعاګانې کې او دعاګانې مې درنو ملګرو تاسې پوهېږئ دعاګانې چا دی کولې هغه د رومیانو هغه پلاستیکونه دي ښه هغه کرلي دي رومیان رومیان نه وو اوږده اوږده سپین سپین قبرونه وو قبرونه نه وو د خدای ظالمه قبرونه وو کوم هغه اوس وګوره هغه قبرونه دي وو ته صبر کوه عزیزه لږ نږدې کړه چې دغه ملګرو ته وښیو هغه ونه وایي چې ولا رښتیا قبرونه وو تاسې موږ داسې چل کولو درته وښیم درنو ملګرو دغه هغه دي رومیان یې کرلي دي ښه رومیان غاړه مې بندېږي بیا دا دي دا. بیا هم کړم. دا دي درنو ملګرو دا دې ته دعاګانې کوي دا خو قبرونه دي کنه دا ښه. قبرونه اوس غټ غټ جوړ شوي ښه څنګه دعا دې وکړه ته اوس وکړه مال خدای دې مونږ او شهیدانو بچي الله دې راټوکې په جنت کې واچولي ښه او ښه نه قبرونه او مامغ ولا وایي ښه او کنه ته خو ډېر ښه سړی یې نو بابا ته هم ښه سړی یې کنه دا څه وی زه دې جبلاته راوستم او کلولي دې م راباندې وخوړل ها. شنې شودې دې م راباندې وخوړلې ها. او یخني دې م راباندې وخوړله میاخیل صاحب خو دې ما ورور ده کنه هغه مې ټیټ ورور ده زیجي ګرور یم ښه در باندې شي خوړل آی هغه
هغې در باندې چی وخوړل هغې چا را باندې وخوړې نه میاخیل صاحب در باندې چی وخوړل هغې چا مو نه خوړل ولې هغه له ما نه ډوډۍ وتښتوله دا مې بېرته ترې راوتښتوله د دې یو عادت دا دی ښه چې چا ورته چیشې ورکړه نه هېرېږي ترې نه او که چا ته نه چیشې هم خوړل نه هېرېږي ترې نه پاپړ یاره ازاول یې چې درکړې وه خو هم د سیند له غاړې وخوړل که نه ښه هغه تاسې موږ سره ظلم وکړه په موږ هم په زور او تاسې موږ هم میلمانه یو کومه دي نیز یې نه وایم زه نه وایم زه نه وایم زه یو ځلې ووایم ګلبیان د چا غوندې دي ځه دا خیل صاحب تا ته نه تا ته وایم نه وایم دا سړی ولې دلته شیان کوي شیان نه کوي هغه ځای یې جوړولو نو دی ولې دلته کور جوړوي ښه مجاهد زنګ راولې چې به وي مجاهد پیژنې و د تا ورور آفرین هغه څنګه سړی دی ښه سړی ده ښه ډېر ښه سړی دی که لږ دقونه ښه سړی ده دقونه ښه سړی ده ښه ډېره مننه درنو ملګرو موږ هم د خیوي بازار ته نارسېده یو او لږه لاره پاتې هم دغه خیوي ولسوالۍ پورې تاسو ته دا ساحه هم ښیو او نواب خان سره یو څو ټوکې ټکالې نورې کوو دا وګورئ دا د خیوي ولسوالۍ ده او خیوي ولسوالۍ ته رارسېدلي یو انشاءالله چې او د خیوي ولسوالۍ هغه به تاسې لیدلی هغه میله دغسې کې وي درنو ملګرو هغه میله یې دغلته وي دا نواب خان دلته چې یو ورځ راشي یکشنبې په ورځ باندې دا ځای ډک وي او دا ځای نه دی دا اوس چې کوم ځای کې تېرېږو دا ټوله میله وي دې خواخوا موټرې ولاړې وي ډېر خلک راغلي دلته ګوړه راوړي ګوړه راوړي ګلپیان هم راوړي بادرنګ مړه ګلپیانه چې خولې ته راغله بیا خاندي یاره نو زه صحیح دی ګلپیان نه یادو نور صحیح دی صحیح ده او نه یادو دا وګورئ دا ساحه وګورئ د تاسې کور هم د خیرنې ولسوالۍ کې خیرنې ولسوالۍ مه وایه خیوي ولسوالۍ خیوي ولسوالۍ دا وګوره دا زموږ د خیوي ولسوالۍ بازار شروع شو ښه مالټې هم شروع شوې او مالټې وګوره دا بازار ښایستونه وګوره څومره ښایسته دی ته ورته وګوره میاخیل صاحب ښایسته دی که نه او نو او دا دلته هم لیکلی ډاکټر میاخیل او ته هم ډاکټر یې که نه رښتیا نو دا وګوره دا زموږ ولسوالۍ دې خوښه شوه که نه دا خیوي بازار دې خوښ شو که نه نه خوښه مې نه شوه ولې د ما چرګانې دلته نشته نو څنګه مې خوښه شي نو ستا چرګانې به دلته راولو اوس که به نه مې مالټې پرې خوړلې وې مالټې نو تا ونه خوړل نو هغه به مې بچي وو ولې ما باندې سپرون جبلات کې وخوړل هغه خو جبلات کې وو دلته خو مې درباندې نه دي خوړلې اوس یې درباندې خورم صحیح ده که نه صحیح دی ښه نواب خانه او څنګه یې شکر ده د خدای فضل ژوند چارې د ښې روانې دي نه چارې مې نسته ده ولې نسته دی خالي هم دغه چرګانې مې چرګانې دي دي او ښه دا ساحه وګوره که نه دا ساحه د جلال آباد اړوند د خیوي ولسوالۍ منځ بازار دی اوس هم په بازار کې روان یو دا ګورې دا کوم ځای دی دا همدغه خیوه ولسوالۍ آفرین نوم دې یاد دی کوو والا چې درنو ملګرو دا د خیوي بازار در باندې ګورم نواب خان هم را سره دی نواب خان او که د مالټې راوخته بیا درندو ملګرو ته یې مه ورښیه ولې بیا یې ونه وایي چې موږ یې هم خورو تاسې هم خورئ ولې خوري که نه ښه خلک دي هغوی که نه خو بیا یې مه غوته راواخله ولې تا ته هم راخلم هغو ته هم راخلم زه درته یم خو هغوی خو مې نه ویني که نه هغو ته یې مه راخله نو داسې کار به وکړو درنو ملګرو موږ تاسې به خدای پاماني وکړو تر یوې نوې خپرونې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه